خبرې دي. ولې نوروز په سلګونو څاګانې، په لسګونو مکاتب، په لسګونو جوماتونه، دا زه پوهېږم چې هغه په خپلو شخصي پیسو نه دي کړي، خلکو نه اخیستې دي کړي دي. تاسې وایي هغه خپل کسانو ته معاش نوروز به کېدی شي خبریال ته جواب نه وي. زه در کوم د عدلیې وزارت تر هغه پورې تا ته جواز نه درکوي چې تر څو لسو کسانو ته معاش ورنه کړي، دفتر ورته ونه نیسي. چټي چټي لګیا یې بس راسې د کعبې هغه هم په نوروز پسې واچوي. خبیثانو تاسو په خپله راسه زه درته په همدغه هغه باندې غږېږم د غزې په مسلمانانو باندې. ما بخښنه وغوښتله، بخښنه دې وغوښته، صحیح دی. او سړی به خدای ته کنځا کوي بیا به بخښنه غواړي. ته انسان یې، غلطي درنه کېږي. ته خو بار بار نجیب ته شهید وایې، بار بار ته راسه زه په نجیب در سره غږېږم، په بیکګراونډ در سره غږېږم. که چېرته تا ته د نجیب بیکګراونډ معلوم و، زه هم سر له سبا خلقي کېږم، راځه. خو تا ته خو یو ساعت کېږي چې ما افشان اچولی ده، ته اصلا بحث کولی نه چې کومه ورځ مې توهین درته کړی، بې ادبي مې کړې. راځه مهرباني وکړه، دا تا به زه تایید کړم. والا خدمت یې کړی د خدمت. زه یو څو ورځې لایف کې نه وم، بس یو څو لنډغران دې راجیګ کړي هلته، بس خپلو کې سره مجلس کوي. بیا شیعګان راولې وروره ګل، هغه صحابه ته توهین کوونکي هغه هم راجیګ کړي. د تې لګیا یاستې ټوله ورځ. هغه وایي زه له نجف نه یم، بل وایي زه له کربلا نه یم. دا څه رقم هغه دې شروع کړی د سړی؟ دا شیونه مه کوه. جنرال صاحب دې ته ډېر په سکنده سې تللي دي او راغلي دي، پوه سې. اشرف غني دې چې وروره د اوباما استاذ و، هغه په افغانستان کې خره ونې ته وخېځه ولاړه. تاسو له څوک یاستئ؟ لایف د سره شیر کړئ دوستانو. ملګرو لایف د سره شیر کړئ. ما لایف ورله بېرته راشي. دا مې بېخ شین کړي. راوښته دی سامان یو هغه نه جنرال صاحب ډېر نور دي خیر. دوی سم وټکول شي لا به خوند کړي، پخولو نه اصلاح کېږي. کول شیخه او نوروز داسې کړي دي، دا یې وایي چې دی غلا کړی. ته څوک یې که غلا یې کړی کار شی کړي؟ ته څوک یې؟ تا خو نه دی وکړي بلکل. راسه دلته غلا پې ثبوت که عریضه یې ما ته راکړه، زه یې وړم محکمې ته. په ما یې ثبوت که په بل یې ثبوت که راسه. دا وایي خبرې داسې کوې. ولې په لندن کې کاروبار دغه ویډیوګانو په جنرال صاحب دا ټول ټیک ټاک دا راتښتېدلي ټولو ویډیوګانو پسې واچولې. چا ورته توهین کړی و، چا ورته کنځلې کړی و، چا یې عکس یو رقم ته لګولی و، چا بل رقم ته. بس دا دلسوز چا کاته که دلسوز راپورته کوي خپله به تللې انټرنېټ یې ضعیف و. دغه افغان اتل باندې جنرال صاحب کامره خلاصه که دا دې داسې مه پرېږده. کامره دې خلاصه کوه حقبینه وروره. تا ته که کمنټونه نه ښکاري زه دې زه کاته جنرال صاحب نه ملکه تاسو څوک ښکاري نه چې زه دې کاته کم او بلاک دم کم، ځکه تا تر اوسه څوک نه دي راجګ کړي د سام سړی. ته یې لا خپل انډیوالان راجګوې. نه خو داسې ځای چې داسې نه کوم کس راجګ کړم بیا ما ته پکار زه یې ګورم پکې. نه هلته څنګ کې دوکانداران دې راجګ کړي، عبدین راجګ کړم، عبدین مې ملګری ده دلته ملګری. بخښنه غواړم موږ انټرنېټ هغه سوقات نشو بېرته راغی، انټرنېټ بېرته صحیح شو. هغه نجیب والا څه شو ته راسه ورته سره د بحث هغه څوک دې وډارسي چې د چا خبرې نه یې زده. ته راسه بچی ته په چوشا کې چوشنېدلی، ته راسه دا ما ته افشان واچوه زه دې راجیګ کړم. کنې ما زه به دې جیګ کړی وی چې ما دې دا بل سګماور مردارخور دې څنګ کې ناست وی چې دا یې مې هم درته برابر کړی وی. د الحاد خبرې مه کوه. ما اوله درته ویلي د اسلامي شاعرو په اړه کې ډېر محتاطه اوسېږه. دا افغانستان ده وروره، پوه شوې. ته ولاکه په بیت الله شریف په ډانس دومره خفه یې، قسم خدای نن په سوریه کې مجاهدینو څه غوبل شروع کړی ده. الحمدلله د کفر لښکر یې نسکوره کړلې. نن هماغه خبیث شیعه دې څنګ کې کېنولی د سوریې مجاهدینو ته یې کافر وویلې، پوه شولې. دا د یهودو بچیان دی وایي. د یهودو بچیان خو تاسو یې د خبیث بچیانو چې سوریه مو په بل مخ کړله، روسانو سره لاس یو کړی. نن چې در باندې راغله تاسو هماغه خلک یې د عمر رضی الله تعالی عنه
قبر هم سوځولی و تیکه تیکه هم کړی و نن دې په څنګ کې نو تا پورته کړی وه چې ما د دې مردګه او پنجګیره طبیعت ور برابر کړی وی عزیزانو لایف د سره شیر کوي لایف د سره شیر کوي یو بل هم پیدا کړی جنرال صاحب محترم هغه د حمزه صاحب په نوم باندې هغه هم ډېرې ښې خبرې کولې اوس د هغه پته هم نه لګېږي چې هغه د پېښور ده د افغانستان ده د کوم ځای ده هېڅ پته نه لګېږي پېښوری هم پېژنمه راجیک سي په خپله ویډیو باندې ولیکي مهمه معلومات هغوی بیا د ځان صفتونه درته شروع کړي زه خو دلسوز صاحب چیلنج ده په ساینس ټکنالوژي کمپیوټر ساینس طب مریخ مځکه پیژندنه معدن په هر شي کې زه سره بحث ته تیار یم رادي سي که چېرته اوس یو ملا پاڅېږي او یا یو قاري صاحب پاڅېږي دوی ته چې ووایي چې دغه ډمتوب ښه شی ده نو بیا ته وګوره چې دوی هغوی ته څومره چکچکې وهي څومره ورته ګډېږي او که حق خبره وکړله بیا دا ټول ورپسې راپاڅېږي او بیا ورته یا کابل پاسوردي کې څنګه د شفیع الله هغه بیچاره خو نه نر ده نه ښځه هغه خو په ملایانو کې مه حسابوئ پوه سولې هغه ډیسکو ده ډیسکو هغه هر ډول ته ګډېږي هغه خلقي ده هغه دیموکرات ده هغه پرچمي ده مسلمان ده سوسیالیست ده هر شی ده هغه چې کومې خواته ګټه و هغه خواته هغه منډې وایي هغه په ملایانو کې مه حسابوه هغه او د حسیب ماته په والله که دغومره فرق یې دغومره پوه سې هغه خو پرېږده هغه ډیسکو ده ډیسکو جنرال صاحب دوی ته حیران پات چې سره د دومره تعلیم او دومره پوهې بعضې داسې خبرې وکړي که نه چې یو لکۍ نه لري هغه یو دانه ګل چاهتې نه ده چې په خارج کې ناست ده دومره دروغ که نه خبره کوي وایي بیل ګیټس ته دا له خپلو پیسو نه بنسټ چلوي نو ته خدای اوس ته بیل ګیټس او نوروز سره هغه کوې مقایسه کوې وای ته په لندن کې کاروبار کوې د تا د ټاکس پیسې باندې ښه دا ته چې په ټیک ټاک کې لګیا یې دغه د ټاکس پیسې چیرې ځي دا زه چې ټویټر کاروم دغه د ټاکس پیسې چیرې ځي دا یوټیوب چې کاروي دا اوس عجیبه ده والا پوه شه یعنې که یو سړی مسلمان وي هغه نو باید حسیب ځواک نه اسلام زده کړي ظالمه مونږ خو له حسیب ځواک نه اسلام نه زده کوو سیاست ته زده کوو منډه زنده‌باد ته زده کوو وای خارج کې په څلورو اصولو ته اسلام اجازه درکوي تعلیم طب تجارت هغه هم چې تجارت به کوې بېرته به ځې هلته به اوسېږې نه دغه ده دا اوس د حسیب ځواک نه به مونږ بلې وایي په قرآن کې راغلي دي چې تاسو به مسلمان ته قرآن کوم ځای کې راغلي دي بیا وایي حدیث کې راغلي چې اوس سړی دا څه رقم زوی مړي ټیک ټاکر محدثین هم پیدا کړه دا ټول د دغه ډیسکو ملا د لاسه د دې خدای د مرداره پزه وایي چې فیلټر یې لګولی د سپین پاج یې وهلی او ګل وله او زمری وله د ټولو خلکو حیثیت یې تباه کړه زمری ورته وله بیا راسې وایي دا ماله د خپل اکاونټ نه ویستلی ده غول دې خوړلی دي قسم په خدای دغه ده یو ورځ ما نجیب سي خبرې وکړې دا ډیسکو راپسې راغی سپین پاج وهلی دی ما رات باندې غږ کوم چې دا موبین د نفرتونه خوروي او دا اوس سړی دا اوس ته لګیا دا ته چې شی کوې او دا در مهار کوي د جبار خیل په لایب کې او قلقلې کوي نږدې په زړه سویو هیڅ مال په سټ باندې تړلې زه لایف کې ناستم اول خو جبار خیل ورته لګیا وو ذاتي ما جبار خیل ته کمنټونه کوم جبار خیل صاحب حق پسې بځي هغه هم په غوسه وستانه ور راپورته کړی چې دا ول هم نه پورته کوي ذاتي ما ورته کمنټونه وو ملګوره خبره کوه د الله لپاره وکوتک وای د ورور لپاره سپینې خبرې کوه د دې زی میوټم کړلم په هغه لایف کې خالی په درې ټک باندې شورته مې لیکل لایف کې سناست همدغه سپین چرګ ناست وروره ته فتح راغلی په دې 3 کالو کې اور افغانستان ته نه راغلی پس کنه راځي بس د قرآن او د حدیث توهین ته په خپله کوي شیعګان راجګی یا هر څوک چې راجګی ته په خپله د توهین زمینه ورته برقرار دی پلچکي کښېنه خدای دې غرق کړه زه راځم د دې خلکو د پوهاوي دپاره
ولا که هیڅ پوهاوی ته ضرورت خلک لري تا نه پوهاوی زده کړي لیونیه ولې ما نه زده کوي ولې شیخ نه زده کوي اخبین راپورته که کنه څوک یار د چندان شیخ ما ته قرآن کې پکې یو د نه ښکاري راپورته کوه یو پکې برابر بس الله مهربانه ده جوینده و یا بین اخر یا بنداز ښکار د ملاو بسی کارزن ته اخر کار پیدا کیږي او کنه راپورته کوي نه بیا لرې کوه خو یې دغه هغه خو پاک ساته ملګرو لایک ودېشته مې راوړل شو لایکو ته زور ورکړم